د الله سپېڅلی کلام قرآن عظیم شان چې د هر څه سره یو ځای سوی دی، هغو ته عزت ورکړی دی، هغو ته ډېر لوی مقام ورکړی دی. مثالونه به وروسته راخلو، خو تاسو اول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یوه دعا وګورئ چې نبی علیه السلام څنګه دعا بار بار د قرآن پاک له غوښتله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. ای الله رب العزت، قرآن زموږ د زړونو بهار وګرځي. دا دعا نبی علیه السلام بارک بار بار غوښتې. د الله جل جلاله سپېڅلی کلام قرآن عظیم شان چې کومې فرشتې راوړي چې د هغه فرشتې تعلق ورسره رالی، هغه فرشته د ټولو فرشتو سردار الله ګرځولی ده. هغه ته جبرائیل امین علیه السلام وایي. دې فرشتې ته د ټولو فرشتو د سردار لقب الله رب العزت ورکړی دی، د ټولو ملایکو غوره او افضله وګرځېدل. همدغه رنګه د الله رب العزت کلام قرآن عظیم شان چې په نبی علیه السلام مبارک باندې نازل سو، نبی علیه السلام مبارک در ټولو مخلوقاتو غوره او افضله او بهتره وګرځېدی. افضل الخلائق، افضل المخلوق، در ټولو مخلوقاتو. بیا په انسانانو کې د ټولو مخلوقاتو د ټولو انسانانو سردار او غوره انسان الله رب العزت وګرځوي. د قرآن داسې برکت دی. همدارنګه په کوم امت چې الله رب العزت کتاب الله قرآن عظیم شان نازل کړي، هغه امت الله رب العزت خیر امت وګرځوي. نبی علیه السلام سید الخلق او سید الرسول الله وګرځوي، او امام الانبیاء او امت سید الامت الله رب العزت وګرځوي، خیر امت. قرآن کریم د نبی علیه السلام بارک په سبب الله رب العزت دی امت راولېږي. دا امت د ټولو امتونو غوره او بهتره، تر ټولو اعلی او تر ټولو بالا. حال دا دی چې د راغلی در ټولو وروسته دی. الله رب العزت خیر الامت وګرځوي. همدارنګه په کومه میاشت کې چې قرآن عظیم شان الله رب العزت نازل کړي، چې هغه ته میاشت مبارکه وایي، میاشت د رمضان ورته وایي، میاشت د صیام ورته وایي، د روژې میاشت، هغه میاشت خیر الشهور الله رب العزت وګرځوله. په کال کې یوازې دا میاشت نه ده، دې سره نورې هم 11 میاشتې دي، خو په دې 11 میاشتو کې در دې ټولو میاشتو هغه میاشت غوره او بهتره ده. داسې حیثیت الله رب العزت ورکړي لکه د یوسف علیه السلام په کورنۍ کې د حضرت یوسف علیه السلام خپل ورونو ته چې کوم مقام او حیثیت. همدغه رنګ د الله سپېڅلی کلام قرآن عظیم شان چې په کومه شپه نازل سو، نزل القرآن فی لیلة القدر فاصبحت خیر من الف شهر. وګرځېدله هغه شپه، الله رب العزت وګرځوله هغه شپه تر 100 میاشتو هم غوره او بهتره. هغه ته د قدر شپه وویل سول چې په کومه شپه کې قرآن نازل سو. دا د 100 میاشتو څخه الله رب العزت غوره وګرځوله. تاسو حساب وکړئ چې در څو شپه به غوره او بهتره. دا ټولې خبرې و موږ تاسو ته دا یو مهم ټکی راشي، دا درس مشترکي چې ته سوچ وکړئ، فکر وکړئ په ماذا لو نزل القرآن فی قلوبنا. لکه څنګه چې نبی علیه السلام دعا غوښتې ده، که چیرې دا قرآن کریم زموږ ستاسو په زړو کې مسي، زموږ ستاسو په سینو کې مسي، زموږ ستاسو مر سره تعلق سي، څه ګمان مو دی که موږ په رښتیا باندې د قرآن سره تعلق، د وظیفې، د تلاوت، د احکامو د عملي کولو، د عمل کولو او د قرآن د قدر، د عزت او د احترام، الله رب العزت په موږ تاسو د داسې قدرمن او نوراني او د دنیا او آخرت د کامیابۍ څخه موږ تاسو مناسي. ځکه چې د قرآن د چا سره یو ځای سوی دی، الله رب العزت هغو ته عزت ورکړی دی، هغه ته الله رب العزت قدر او مقام ورکړی دی. زموږ ستاسو به هم الله رب العزت د دنیا او آخرت د عزت سبب دا قرآن وګرځي. له دې وجې قرآن کریم به په ورځ د آخرت باندې شفاعت هم کوي د خپلو اصحابو. قرآن چې د برکت او د عزت سرچینه ده، که موږ او تاسو هم په ژوند کې غواړو هم په آخرت کې د ژوند او د آخرت عزت لدی قرآن سره تړلې دي.
باید موږ خپل تعلق له قرآن سره مضبوط کړو. زما دغه پیغام او دا ویډیو د ځان لپاره هم ده او د تاسو ټولو لپاره هم در سره پر مخ کې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.